داسې نوم دی او سره تلنه ښه داسې غږ تباه دی کېدای شي اوس دلته را پیدا هم شي ها واو او که نه this is amazing امیزینګ انګلیش خو دې یاد کو انګلیش مې یاد کو یاره یو خبره واوره خانه نوابه جی جی قربان نواب قربان کولاو کا کیمرا کولاو کو واو جلیبی مراله یاره او جلیبی که نه ته نوابه سم ته خو دی کیمره کولاو که که نه دا کړکۍ کولاو کا کولاو کولاو کا پریوته مړه تیاره ده تیاره ده ها سهار ها تیاره ده ها ها دغه د بل ټاڼ مې اوس د ثمرګرو ګیله رانه ونه کوي لږ ګپ دسه لګوم بس بیا هله ځمه چې جلیبي م راغلو هلا جلیبي م راغلو سپنا نواب څنګه چل سلام والله جلیبي څنګه سوچم یې نواب پسې به ډېر وګرځې خدای دې خمیره کا پته نشته چې نواب راشي کړک شي سر راوچت کړي داسې خو نه راځي خو نواب ما سره اډ ده که زه داسې هغه کوم ورسره پرایویټ کې به مې خبرې کړې وي جلیبي ما ګران دی لکه شکیل خزه کیمرا خو کولاو کا جلیبی کنه خو که یم خو خیال یو کوه دا زه په چا مینا ده ګران بنې نه یم سره اډ شکیل پرایویټ خانه کې به سره خبرې کړې وي ته خو زما زړګی خو پته نشته پرې کړی زړګی مې یو راځي ما نه پسې پخوا پولیس والا ګرځي زه ښه نه یم بس ولې نه ښه ګوره ټول ځان ته ملګري ګوري او زه بې ملګري یم نامړې عزت د سنې ما څنګ په څنګ ولاړ دي و زما خو چېرته ګشنا ما سره غدانه څنګ دې په نه ده څنګ په سعودي کې ګرځي شکیل د سره څنګ په څنګ ودرېږي ودرېږه نه شکیل ها. را سره نن سبا بې وفایي کوي څنګه بې وفایي کوم بچې شي بچ هغه جینۍ وګوري ور ټوپ کوي د اړ منډه دا ته هغه ټوپونه چې وهي جلیبې هغه هلک ستا څه اواز نومېږي ډېر نښلي را نښلي پته نشته چې چېرته په بل ځای کې ناست که څه صبر که زه هیډفون یوز کړم هیډفون یوز که بل چې شی راوانهلې غر کنه ښه جلیبي شکیل خانه وای ها دا شکیل خان د ډون غوندې ټوپونه وهي بس کومه جینۍ وګوري هغه زر قبضه کړي ناشته چې نه کوي راسه کم دي ما څه یاره ته ولې نه پوهېږې وی شکیل خان د یو جینۍ لایف هم دننه خطا کیږي مونږ خو سوچ کوو چې شکیل ناشته خان راسه بس خالي جینۍ زما کم لایف ده ته جینۍ راځي ما څه چېته ده اوس ما څه جینکۍ ګړېدل که هلکان راسه ګړېدل نه اوس خو هلکانو مونږ د پیژنو بس بس دی جلبي وي مونږ دې پیژنو شکر ده چې تاسو خو په لاهور کې ډېر پېژندلی وم چې دلته ما هم وپېژنم ښه چې دا د لاور وخت نه وړاندې لاور کې داسې هله نورې حرکتونه کړي دي ښه چې دا د هغه ځینه وړاندې ښه دا خو مونږ ته لا پته نه وو دا خو بچپن کې وړاندې اسلام آباد کې هم ډېر پېژندلی ما دې خلکو وی شکیله ته خو رښتیا وړاندې شیرا بازار کې ای هلته وګوره احسان څه وی سپنا ته زما ملګری شوې زه به تا ته وی ګاډی واخلم څه شی درته والم پته نشته چې کوم ګاډی راته اخلي ګاډی به تله زه والم مړې د څلورو خپو ګاډی وروستی نو ته احسان ته ووایه که نه د احسان ته ووایه احسان راته وي زه درته ګاډی هله ما سره ملګری شه د نواب خبرې وکړم څنګه پتا باندې همیشه ماته او خان وی چې تاسو ټولو ته یو موبایل اخلم ماله یو موبایل راولېږئ پیسې له راولېږئ خبره واوره بیا به زه تېله ورکړم وی نسان پټرول لږ تعلمه شکیله نسان پټرول نسان پټرول نه زه درته بې پټرولو ګاډی علمه والله من که یو ولاړم دی ولې ما او جلبي او دا لاندې هلک څه نومېږي نواب دا به مونږ لکه چې ولدیکې ورکوو بیا ګاډي له نه که نه لکه یې د داسې ګاډی دی پوه شوې په دیکو به یې بوځو پاکستان کې موږ سره همداسې ګاډي همدکې کار دی دیکو ګاډی نه دی په خپله بې سلپه سټاټېږي بس صرف چې
داسې لاس پې کېدې روان شي داسې یاره زه ګاډی خو دی وایم ټومیټک کنه ګاډ قسم دې دغه پټرول درته والله چې واخلم وګوره قسم هم پکې خورې دا یاره چې خبرې سپنا دا د ګاډي خبرې نه کې داسې دا څلور خپې ویلې دا ښار یادوي وی قسم چې دغه پروفایل والا مې خپله ده کومه دغه کوم نسان ګاډی چې لګولې دي دا خان دی چې دا وی دا احسان احسان باندې خو نه پوهېږم خو دا ګاډی دا ورته ووایه کښېنه مړه دا به دم چې ته عربي سبې چلی ډته یم چله پوه شوې نو ولې خیک ته سپېږم هلکه چې عربي نه یې راپټوي ما ته راوړي نو څه کوي خربې بلوي خبره واوره مړې بې وزرو دغه دله زه الم که نه زه تله ګاډی الم که نه امیر ته وګوره هغه وایي چې د 30 میلیون درهمو ګاډی درته اخلم 30 میلیون هم پکې وي دا به بیا پرویټ جازي پوه شوې دا لکه چې هلیکاپټر نه هلیکاپټر علي شکیله چې ما تا پکې چکر لګو ټول دوبۍ ګورو غاښ دې څنګه شو غاښ دی واله د داسې مستې جنکۍ را سګړېږي غاښونه نه چې هر څه به مو ګرځېږي مه رالېږه مشر سړی مړه دی خولې ته دې وګوره د غلط شی نه مه رالېږه ګیر او برید دې داسې وایي ته به یې سری پوه دا یو کس دی فیض الله افغان نومیږي ما ته وی سعودي کې درته اخلم راشه نو سعودي کې شکیل دی ته ګاډی واله او شکیل به ما ته دوبۍ ته راولېږي ماړې نو په ګاډي ته څه شی که یاره دا کس مې درته حواله کړو شکیله نه پرېږده که نه دا ټول کس ګاډی یم ګورې نه ګاډی شته غټه لارۍ هم شته غټ جلبي او که نه ورته هغه ظالم هغه مونږ ته ګفټونه علي نو ګفټ به چانه نه اخلي څوک دا یو کس تا ملګری دی په سعودي کې دی وی شکیل ته وایي زه ته ګاډی اخلم سپنا له وی ګفټ کا ګفټ به یې کم دله او وګوره احسان دروغجن نه دی ایسکریمونه یې راولېږه ما خو وی چې ته به زمرۍ راولي خو اخر کې ایسکریمونه راولل دا نسان پټرول چې راته اخلي او که نه دا د سکرینو والا دی لکه سکرین پکې خرڅوي سعودیا کې څه پته لګېدې دلته خو خلک په دغه ګاډي کې الکسس ګاډي کې هندوانې خرڅوي پوه دا یو بل هلک وایي زه درته جاز اخلمه لکه چې د جاز په وزرو به کینو زو به خبره واوره مړې دا جاز او دا شی نه دا غټې خبرې پرېږده چې ته غریب سړي سه واده وکړه غریب هسې نه خلک د غریب سړي زامن یو داسې وایه د غریب سړي زامن غریب سړی یادوي پوه شوې پس ما څه کافي وشه ته یو پیره ما ته ووایه بس بیا ته خلاص سټار لیونۍ خو اوس راته فوټبال یې غلیږي او چې فوټبال کوه لکه چې د ګاډي نه جلبي په فوټبال ته راغلو زما په خیال شي نه فوټبال ما زه درته رشقه اخلمه وګوره ریاض خان وی زه درته رشقه اخلمه او رشقه خو په پېښور کې ډېر ښه صحیح چلېږي خو د هغې دروازه به کوټې دی په هغې کې څوک نه ځایېږي زما خور وایي شکیل خان زما خور ورته راغی هغه بل آیډي نه هغه وی ورته وایي چې ما ته واخله ماړې په ګاډي څه شی کوې نو اخر به قبر ته غورځېږي اوس ظالمه نسان پټرول راته اخلي پیرزو دې راباندې نه شي نسان پټرول ماړې دلته په کباړ کې ولاړ دي سړی په سعودي عرب کې دلته نه زه نسان پټرول اخلمه اصلي کې مذاق کې نه کاغذي نه که څنګه ګاډي راشي که نه د شکل دا چوکۍ پې ناسته دې سر نه جوړېږي اوس ظالم نسان پټرول نوم لري زما آواز راځي څنګه نوم لري څنګه نوم لري وی نسان پټرول ته چا نه پوښتنه وکړه نوم لري ظالمه موږ سره خو انفینیټي ګاډی دی
نه نسان په یا دا وړکي نه راځي پته نشته چې په دې څه شړق راغورځېدلی ټوله ورځ یې لایف له ناستی اوس خو مې ښځې راوچاتې کړي دي فیض الله صرف افغان یو ته ما پکې ته نر بار دی بار پاتې وایي دی چې زه د تا اخلم زه د تا راوخیژه اخلم ظالمه تا خو دلته کې یو ګلم ونه ویشته ته ما ته څنګه اخلې زما د غریب جلدی کنه او هسې خو نه وایي که نه د غریب سړي او زامن و. راځي وای سپنا لږ باندې کنټرول کړه لږ باندې ما خبره سپنا ته سایت کې لګیا جلبي مونږ چاته موقع نه ورکوو په خپله خبرې کوه واخی د چغې وخم سپنا داسې لګیا ده زما د اواز کې بالکل غایب شو دا ښځه ده که نه ښځو خو دغه حال دی که نه ځکه خو سپنا هسې درنه جاګ شم وګورئ ظالمانو نو چې خلک زما نوم الي نو تاسو ولې تاسو ته تکلیف میلاویږي ما ته څه تکلیف نو جلبي خو میلاویږي تا پوښتنه څوک نه کوي که نه په دې لایف کې خبر ته غوښتي نور پوښتنه ما نه که سپنا نور خو پوه شي که چا سره واده وکړو نور خپله پوه شي وګوره څه رقم خبرې او که نه وګوره وی دا هلک دی که جینۍ دی وګوره ښځه اوس څه جواب ورکړم ورته نو جلبي څوک هلک دی که جینۍ ده د جلبي په باره کې خلک پوښتنه کوي یو کس کمنټ ورته وکړه اخره کې ما هغه دا کمنټ وکوي دا هلک دی که جینۍ نو ټول زما نوم الي دا دواړه دی ته مې په کار چې هغه ځان نه جوړ کړي هلک یم دما دا اوس وایي چې دا ډبل مخلوق دی نه هغه نه دا وړي راوړي دا د ریل ګاډي په شانتې کوم سایډ باندې چې روان شو روان نه هغوی م انسانان دي زه په هغوی باندې بده نه مړه یا چې داسې بیډ فیل نه کوم هغوی انسانان دي خو لیکن زه هلک یم بټ زما وایس چې ده یعنې فیس I use filter so that's why زما I look like خبره واوره نه جلیبي دلته خو ته مونیټر یې څوک غلط کمنټ کوي د ځمکې ته راوله خبره واوره جلیبي نه حقیقت کې جلیبي ډېر ښه انسان دی جلیبي څه واده وکړه که نه والله نه به دې بچي کېږي نه به دې څه کېږي چې ما شکیله جلبي خو به تا مین دی که نه شکیل لاشه والله چې سبا تا نه زه دوه بچي پیدا کړم بس چا نه ما نه واو دا باسي ګپي د غوا په ودې که تو د هغې هم شنه سترګې خوښ دی ښه شکیله د هغې هم شنه سترګې خوښ دی واوره ښه هسې خو دا خبره مشهوره نه شوه هغې هم شنه سترګې خوښ سترګې شنې دي د دم سترګې شنې دي نو شین سترګې د سپنا دپاره به میړه پیدا کړو وګوره خړ سترګې د سپنا هغې نه دي دپاره خوښ زه یم که نه سپنا شین سترګې خو دا رښته نن داسې یو ښایسته شنې سترګې راله په لایف کې راغلې وو که نه چې درته څه ووایم وی نو زما سترګو ته وګوره نور څه دا د بدرنګ ښکاري دونه ښایسته شي شکیل بدرنګ نه دی که نه خو شکیل لږ غوسهناک دی که نه هله نینا څنګه راغلو غوسه نینا ناکې څنګه غوسه ناکې ورانې که نه کله اسلام آباد ته مخه کې او کله پنډۍ ته مخه کې او کله کراچۍ ته مخه کې مونږ به د کوم مخه سنبالوو خو کلي کې مخه کوو نو اوس خو کلي کې نه دلته دلته د غریب نینا ته دوکې ورکوي چاته نینا ته شکیله نه والله ای ظالمه نینا هم په کال واخله که نه ټول به ګپه لګوو نور نه راځي کال کې بیا راځي څلورم کس راځي څلور راځي خو دلته لایف کینی بیا پکې خبرې نه راځي جلیبي ته ته ولې نه راځې لایف زه لایف راځم خو لیکن یعنې زه دلته خپل لایف کې یعنې زه خپل ملګرو سره اوس چې سمر دی ډېرې ورځې بهر چکر ته منډه چکر ته ځو نه جلبي غږېږه که نه زه دې هم غلې کړم اوس خپله هم خبرې نه کوي وایي زما اواز نه درځي نه که نه جلیبي خپل ملګرو سره یعنې اوس چې ده که نه یعنې ښایسته موسم د دې ورځې ملګرو سره بهر چکر ته ځو څه ډېرې ورځې وشوه کم ملګري سره چې ته بار چکر راتلی خو به ښه خوشحالی خوشحاله ده اور دې ښایسته هلک دومره ښایسته هلک خامخا به خوشحاله دا ملګری ده که ملګرې ده
نو شکیل خان ته دا کمنټونه وګوره، څوک وي سپنا تا نه قربان شم، څوک وي تا نه زار شم، څوک وي تا نه لوګی شم، څوک وي درته نه سان پټرول اخلم. نوابه ته ورته دا کمنټونه وایې که نه؟ ما ته زه مه ته راغوږ باسه، ونډه موټر سایکل مې کور کې ولاړ دی، ښه نه وی. والله داسې مسته به درته ګرځومه چې باندې اړوي دوی درته ګاډي مننه ګاډي کوکو. اوښې درته راسم کوی پوخ درته اخلم. خو دغه یو ټکي ونه وایي دا کمنټونو کې وي سپنا ډېر بچه بازي. خبره واوره سپنا، نه بچه بازیم کې الله تخت نواب د خبره سپنا واوره بس خالي سپنا. دغه خندا ده. جی جی والله ونډه موټر سایکل ولاړ دی، ښه سوزکی راسه ولاړ دی، پوه شوې. دا برکت علي وی سپنا تبا یم در باندې، و ظالمه تا خو یو آیسکریم هم راونه ویشتو، څنګه تبا یې؟ هسې تبا دي. زه به هغه درته څه وایي و د غریب سړي زامن شکیله نو زه به راته رولماړ بلاک کوم زه د غریب بلاک سړي یې لور کا یم. لرې کا سپنا، جی زه به راته د رولماړې هم واله. ظالمه مذاق کومه. زه د دې خلکو زړونه چې ټول کوم ټول شکیل خانه، څوک وایي که نه نسان پټرول، څوک وایي ګاډی، څوک وایي دا. زه د دې خلکو زړونه چې کوم چې اول د دې زړونه څومره دي. دې د دقه زړه نه لري چې لکه کوم ځای ته سړی ځي څنګه عزت ورکوي، رسپیکټ ورکوي، د دې وس نه لري. نو نسان پټرول به ماته څه واخلي ظالمانو. دا مړه د خولې ډوز ماران دي، دغه دا چې درته کله وایم ځکه خو دغه زم شي نو خاندم مذاق کومه که نه. واو دا هغه نه کوي، داسې ډوزې ولي څوک چې چاله چې ځکه خو ماله خندا راځي، ځکه خو زم مذاق کومه. خبره واوره، جی څوک جی چې چاله چې شالي خطاب په شانتې والله د 5,512 روپۍ باندې شوی آیفون موبایل را لېږلی، والله که پویه شوی پویه کړی مې. انسان دی هغه زما لایف ته م راځي، هغه دایم راته نه دی ویلی چې کله ما په کال واخله که نه خالي راشي وکړي او ایسته لاړ شي. دا هم نه وایي چې ما په کال واخله. شکیل ما ته راغی نه خېجي لایف خبرې ته غوږ کېږده. اول راغی ما ته ښه سنډینګ وکړو چې کله بادینګر چې څنګه لږ هغه شویستلو هغې طرف ته واختو. قسم دی په ما باندې دونه پنشمنټ یې په ما باندې پې وکړلې زما نه زما لایف ته راځي ګفټینګ کوي او ایسته ځي. مه کوئ په ایمو باندې رنګونه مه کوئ، دلته لایف کې ناسته یم ښه مینه چې لایف کې منو په ایمو باندې څله میسیجونه کوئ. نور اخوا باټینګر ته ور واوښتو، نور په ما باندې پنشمنټونه شروع کړل. قسم د زما داسې حالت خراب کړ ما مرچي خطاب نه خېجي، خطاب د چا لایف ته نه خېجي مینا. واو د چا لایف ته مغه نه ځي، ما ته راځي خالي ګفټ نه لایف ته خېجي، نه لایف ته خېجي، نه ما سګړېږي ښه واتساپ باندې خبرې راسه کوي، خو بالکل چې کله ورته زه میسج وکم نه ماله جواب راکړي، داسې ماله جواب هم نه راکوي، ما څه نه کوي. بالکل نه خالي راځي ګفټینګ کوي او ځي، دا هم نه وایي چې ما په کال واخله. خو حقیقت کې ملګري ډېر دي، یاران دوستان ډېر دي، خو نر سړی دی یاره، منم یې نر سړی دی بالکل. لکه سپنا دا نیمه دنیا ستا دپاره، مننه ستا د ښکلي نظر نه. ښه جلبي وایه که نه. سپنا ستا آیډي ماته نه ښکارېده ولې؟ نو جلبي چې اوس زه تاله موقع در کوم د ظالم زویه خبرې کوه. سپنا وا قربان ستا آیډي ماته نه ښکارېده ولې؟ پته نه لګي کله کله لایف کې دا مسله راځي، خبرې کله ښکاري کله او خیر دی. فالو مې درکولی او آیډي نه راسي. سپنا وفا 9 دی، خو خیال کوه زما په نوم آیډیانې ډېر زیات دي او دا بل آیډي ته سپنا افیشل دی کې لګیا ده، خوږ مې کمنټونه کوي. ټیک ده ته ورېږه دلته یو څه شو مننه. ښه سپنا هغه څه مطلب ده په دې باندې شکیل ته پوهېږي په ایموجي زما نه پوهېږم، زړګو په کامنټ نه پوهېږم. ښه په ایموجي والا هغه اس په هغه شنه شنه هغه څه مطلب
ارمان د ابو والله دابي کینګ او د ابو دابي کینګ څوک د ابودابي کینګ دی د کوکو خرو کینګ دی ارمان د ابودابي خیر کوکو او هغه کینګ دی یو پیر اعظم او جوړه کنه کړی کمنټونه درته جنډو کوي سسپی کنه مرا لګا جنډو کار نه کوم زړګو جنډو نه نه بلاک ته غرزو مالره کم ساړې ورګه زی بلاک کوم زی صحیح بل به امرو باسي دا یو دا جبار وی سپنا دا ټول پیغام خو تا ګرم کړی دي دانو ګونګي دي دا ودا سپنا زه د لا واتس اپ نمبر تر لګم ورګه د بلم بلاک ماړه دې ګیره ته دې ګوره به خلک کوئی پس وای ګیره پس خبره کوي ورکه وزه ماړه دود می خبره وره. تمام एडिटर का تو ګورم مرا لګي زړګو جنډو سسپی مرا لګي بلاک نه خیر ده دا نه ډیر مړه لګي خپل دا کار چې زه تو وکړي چې دا نه را خپل لګي نه را حیثیت لګي ښه کړئ تاسو په هغې ټینشن مه کوئ ښه خلک درته دونه ډېر ناست دي ښکلې خبرې کوي ښکلې لیکل نه کوي نه ما ته نه را ډېر لګي ښکاري. زه چې په چا پوهه ما دا ګوره یو را ای ولګو شکیل ته خانه مې په مرا سلو لګي کې یو نیم کس داسې کس راشي نو دومره د مینې خلک ناست دي که نه چې ټول وایي چې لو یو ښکلې خبرې هغه ټول همدې ساتېرۍ ته ناست دي ها ډیر یو نیم مننه کس پکې راشي د هغې پروا مه ساته ما ته رنګ وکه کنه تا ته به رنګ وکم باره والا او باره والا داسې نه چې شیخ وخېږي ګوره ښځې راسه ناستې دي یو نر پکې شته خو او کنه د دانا والا کار ونه شي چې دانا نن لایف ته راغلی وي اته میاشتې مې وي یارانه وکړلو وی میسجونه یې راسره کول او تصویر یې هم د جینۍ لګولی وی چې کله راته مخامخ شو 2-3 ځلې مې په بوکه کې وکتو او آخر چې مې ورته مخ ښکاره کوي هلک وختو هلو شیخ وکنه مننه سلام علیکم سلام مننه کوکو تا خو زه غر کړی ما سي تر باندې باس سپنا خوشی د کړی نهه زه سي به تا یخ مننه قربان سلامونه مې ټولو ته ورسېږي امید دا لرم کوکو تاسو نه ده جی د کوکو راته خبره سپنا نه کنه د کوکو یو پیر داسې چل وکول زما ګیم دی او پیک ویډیوګانې به یې خجولې او یې جړه او ډېر ښسته یې جړه او بس هسې مې دا زړه وخارښتېدو مړه مال راشه ښځې راسه مس ملګرتیا مردان نه غوندې کوي دا یې ښایسته جړه و که نه ملګری واو مال راشه دا یې جړه به ځان سره ملګری کړي پوه شوې یاره ما ویل ګیم مړه ګیم څه شی دی مال ګیمونه که والله چې شیر پې در پرېږدم پوه شولې او ګیم چې مې وکړو یاره بس ګیم مې ولا وګاټو پوه شو صرف زه اوسه ناست وم پوه شو یو باس چې مې ورلړه کو په بل مې موته ګوته ایښي و مال که کړت پړت چا وکړه بل هم پسې ورلړه کوم شیر هم پسې ورلړه کوم یاره چې شی لږ وروسته لږ ټیم یې وشو که نه شی شیخ وختو غر کې کړله مال دا خو هغه درېیم مخلوق هم ونه ختو بل څه بلا وخته دقسې نن ما ته لایف کې ولږ هغې دغه قصه یې وکړو اته میاشتې مې ورسره یارانه وکړلو آخر کې چې کوم دی هلک وختو هلک نه و که نه دا چې ما خو هلکو کې حسابه و که نه ما چې هغه درېیم مخلوق چې الله پاک پیدا کړه چا خبره هغه به یې بس میټه سوه ملګری به ترې جوړ کړي دا اوریجنل هلک وختو که نه دومره ګیره یې وه مړه ما چې زه اوس په تا څه شی وکړم کوکو غرق دې کړم بیا په ګفټ پسې خفه وم ظالم هغه ګفټ به دې چېرته بل لایف کې کړی و که نه چېرته غریبانانو ته به دې کړی و ظالمه نه که نه لایف کې خو سړی ما ویلې چې زه دغه به شي پوه شولې مال زه ده به دا وی زه کار مې جوړ نه شو که نه پیک ویډیوګانې خجولې خلاص زين خليك انت تشكل هناك جلبي زستا دا خندانه مننه خطابه پوه شوې وګوره خطاب مې یاد کو عمر یې اوږد دی اوس هم یاد کو راغلو ښه خطاب خو راځي خطاب خو ماله راځي كانت بس بعدنا وتصير اللي قال ما اللي چا وانا اغا تنكي مننه خطابه ما خطاب مننه خطابه جواب دی اوس ښه خطاب باندې والله زه د ورور نم چې ما څنګه وکاته که نه جلیبي او سپنا آواز دې ډېر دغې خوږ دی مننه قربان سپنا جی
چې ما څنګه وکاته کنه لکه د اندازې ته ما وکاته خطاب باندې زه د ورور نم زیات ګران یم بس دومره ماته معلومه شوه بس نه ښه انسان دی ما یو څو ځله زما لایف ته راغلو خالي ګفټینګ به کوي سبا ته ما ورته صبر وکړه کال ته راشه کال ته نه راتلو ما ته څه وی چې ډېر ښه انسان دی خالي کال ته راځي نه gift راځي کوي. کال ته نه راځي کال ته نه راځي ماته بالکل ما ته پته لګېدلې اوس کال ته نه راځي والله که زه پې په هغه یم داسې یو څه میسج باندې خبره مبرې کوم واټساپ باندې مو زه کوم خو لکه کله دا میسج وکړي زه جواب ورکړم کله ولا زه میسج وکړم دا جواب خو داسې اوسه پورې میسج هم ماته لکه نه دی کړی پوه شوې بس کله کله زړه یې وغواړي میسج وکړي زه هم اوسه ګپ مپ ولګوم خو داسې رابطه ټلیفون مې اوسه رابطه نه ده کړې بس همدغه میسج دا هم کوي زه بالکل دنیا خلک ناس دغه څه وګوره څونه ښکلي کمنټ کېږي څونه ښکلي خبرې کېږي او شکیل خانه په انډوانس کې دی ټولو ته 14 اګست مبارکي 14 اګست کله دی 14 اګست خو سبا ته لا د چا خبره بل سبا سبا څه دی سبا بل سبا نه سبا بل دی سبا ښه 14 اګست کې ماله خو لمبر را خوښه که کنه دی خوشحاله یې نه په انډواس کې مې ټول له مبارکي در خوشې کړل که چې زه لایف نه وم راغلی نو اوس نه یې قبول کوي ظالمانو ماله په خوشحالۍ کې لمبر را خوښه که مبارکي مه راکوه وګوره یو کس راته د اوس نه ولیکل وي سپنا شادي مبارک هو شادي مې کله کړې دی صبر خو وکړئ که نه مجردانو نه رشته ورته رشته نه دی کړی نه که نه زه درته نه وایم چې شینستیږي هلک پسې ګرځم نو د الله بنده ستا خو د ټماټرو سیزن تیر دی بله ورځ به په دیله کې خپې نیولي کینه ظالمه لا زما عمر څومره دی زما عمر څومره دی لا خو مې اوس لسم فیل یم لسم نه ماړې والله عمر دی د 32 سال 33 سال عمر دی د ځان نه د راته کچه جینۍ جوړه کړې دا خو زه د مور همزولي جوړ کړم نو څومره عمر دی ته څه چې عمر نه دی جلیبي جلیبي زه به څونه عمر یم زه ته ووایه ماته پته نشته سبو که د مجردان نه پوښتنه کوو 25 27 وګوره ظالمانو وګوره تاسو نه پوهېږئ 25 نه دی 26 دی یو صحیح ولیکل صاحب خان نه وی 26 زه وګوره بیخي صحیح ولیکلو نه دقه 35 سال به یې زړګو 35 26 او ظالمه نه دا 35 خو نه ده دا نور خو مذاق کوي 26 وګوره دا وی 22 نه 35 خپه نه 29 نه ده زړګا 35 ده ته راوخېږه ظالمه څه تا خو زه د مور همزولې کړم زه دا ویډیوګانې کلوز کې جوړوم که نه لکه زما نارمل ویډیوګانې وګوره لرې نه تا ته خپل اندازه لګي زه اکثر دا ویډیوګانې ډېر کلوز کې جوړوم ولې هسې سکرین باندې لکه شیشې ته ودرېږم ویډیو ځان ته ډېر زیات کلوز کړم نو داسې ښایسته ښکاري نه زړګا عمر زیات 26 سال 26 سال څه ده مړه پرونی بچی نه ده والله چې وای د خرخ کرې نه ښکېدلی وی چې دا کوچاڼی دی پوه شولې دا د ډېرو زمانو ده خو دا ځان له دومره پوټین ورکړي چې هغې کې پته نه لګي چې دا د څومره مودې ده شکیله زما د ویډیوګانو کې پوټین نشته کښېنه غلام علي څنګه نشته ویډیوګانو کې پوټین والله چې ته اوس بغیر لګولې دي که نه زما لایف ته چې راځي تا فلټر کتلی زما لایف کې یا د الله بنده دا فلټر ما صرف د رڼا وجې نه لګولی دلته بیا لږ دا د رڼا وجې نه دې م لګولې د دې وجې نه دې م لګولې چې سترګې دې پکې شنې ښکاري سترګې زما ځانې شنې دي الله دې ښه کا فلټر نشته وګوره تکه توره تیاره د سترګو ته مې وګوره والله که اوس پې فلټر وي دا کم دی زه یم پیدا شي قیمه خسته یم زما باندې پیدا شي خانم ته چې زه پیدا شي ښایسته
او کنه دا چا ساواز ډبل د ګاډي आवाज راځي. ها سپنا اوس داسې چال وکه کنه. الو اورم په څنګه چال به وکې وټساپ به راځي که سپنا د واتساپ آیل کوم. بلې اول د مجردانو نه پوښتنه کوم چې څه وایي. مجردان دلته زه ناست یم که نه کافي نه دی مجردان مجرد ته واده ځان راته ووایي که نه صبر وکړه چې څونه مجردان وي چې ټیک ده او څومره وي چې غلطه خبره ده. متور ولې اوکې لو یس نو یس الو اوکې خو لاړه جلیبي الو دا بل بله راوختو مکې نو وایه زړګه دې کسانو ته نمبر ورنکي تا میک بند کو که څه د ترورۍ لورې که شیخ صاحبې الو زما غږ د دې وزړم کېږي ساړی ستا غږ راځي بره یو بل کس راوختو هغه میک بند کړی دی بس هغه چې خبرې نه کوي بس باندې کا سپنا جی شکیل ته نمبر ورکړه تنګول نه کوي بره اے نوابه ګوره ټول نو زه چپ یم چپ کېنه مه کنه الو وکه صرف الو ما ته وکه بس بیا چپ شه او شکیله تا وویل چې زما تعلیم نشته زه کمنټ نشم پړاولی اوس د چپ څنګه پړاو کو هغې دا چل په خولې باندې کړی وي زه چپ یم بره ناسته میک یې بند کړی ته صرف الو وکه بس بیا یې بند که لایب ځه هغه بند که میک نه کوي غم مه کوه شکیله هسې جنکو پسې ګرځې غم مه کوه الو آریانا آریان غږ هم نه راځي شکیله زه به پوښتم زه ته اوس دو سره خبرې کوه شکیله کېنه مړې څه کې زم هسې نه دا خو مې ملګری دی که نه تا ته ما څه وویل بلجیم کې نه دغه کې دا خو مې ورور دی بلکلي څه شوې اریانه ته خو بیا لاړې دا چې تا ډیپټۍ باندې دی ما ته کاري پوه شوې او دته خو مې رور حقیقت کې مو ته رور ویله دا ما سه ډېر ښه ده دا ډېر وخت نه دی ما سه اوس نه خو نه دی اریان که ته څه وایې چې دا اوس د اوس نه دا ډېر وخت نه ده زه کلي کې وم چې ده به ما ته رینګ کوو ټلیفون خو ما اوس ډېر نه راځي شکیله دغه مارخور چې لیکي که نه دغه یو سترګې تصویر یې چې لګولی ډېر زبردست شاعري کوي دغه راواخله خسته به درته شعرونه ووایي او میوزیک سره یې وایي زه څملاستلی ما شکیله دا د سترګې تصویر یې چې لګولی دی په سر کې ناستی و څملاستلی الو وکه که نه والله ګوره بلاک کوم دی په ایمان شکیله هغه لري که دغه یو کس نه دی دا سترګې تصویر یې چې لګولی دا یو سترګې تصویر څه دی ما خو پالو بیک هم درکړی ما له خو خلکو 15,000 ویډیوګانې جوړې کړي دي او هغه مې نه دی تاله مې پالو سپنا زه په خپله به ځمه اوده کېږم دلته 12 بجې شوې زه هم چې دوبۍ کې خو به 1-2 بجې ټیم دلته 1 بجه کېدلو والا دی ځکه خو مې درته ویل چې زه دننه ځم او بس زه صحیح ده بیا به خیره سه انشاءالله بله ټیم یې چې لایف زه راشم تا ته لایف در شیر کړم بیا راځه ګپ مپ به لګو خیر دی څه پرابلم نو چې زم لایف راځم ته راځه که نه زه په ډیپټۍ یم که نه ته چې کوم ټیم کې لایف راځي هغه زه په ډیپټۍ یم ټوله ورځ دې شي ته ناستی یم که ستا لایف کې مې سوچ ځینې ټیم کې لاړه نو په کمرو به مې ګاډی ورخېجولی نو ته څه ټیم اوس ګاډېږې د دې ټیم کې اوس ګاډېږې زما صرف چوټي د جمعې په ورځ دي که نه جمعې په ورځ زما چوټي او زه چې لایف راځم نو لایف زه د شپې 9 بجې د دې ټیم راځم او سعودیا د دوبۍ 10 بجې تقریبا راځم دغه ټیم زم راځم د دوبۍ 9 بجې
دوبۍ نه کنه د دوبۍ 10 بجې زه راځم. نه زه خو د 9 نه چې راشم تر 11 پورې لایف یم 2 غنټې. ښه بالکل سعید الله دې خیر وکړي انشاءالله. او درځم والې نه درځم سپنا زما خو تا ته ښه معلوم یم داسې هغه وړکی نه یم چې دا دی زه خو هر چاله ورځم لایف له خو زما کار یې زړګه زه سارې ټیم کې کار کوم دې دغه ته پته ده دا هم راته ظالمه ولې شته مونږ دلته زګار ښکارو مونږ دله درځو او ته وایې مونږ کاري مونږ دلته زګار ستا ډیپټي دغه ده که نه ستا ګوره داسې ډیپټي به نه چې ته د کرسۍ ډیپټي به زمونږ ډیپټي زړه چاونه ده والله. شکیله بس دې ډېرې دې وګټلې. تا له ډېرې ګټم که نه زه هم که چې ته راباندې مهربانه شي. بس دې تا ډېرې وګټلې بس دې بټوه او جیبونه دې ډک دي. مننه. تا خو ډېرې وګټلې بس دې نو څه کې ظالمه. نو مړې نو په پیسو څوک مړېږي؟ ولې نه مړېږي؟ قسم دی که څوک پې موړ شي چې د دنیا مننه خانه چې د دنیا هغه وشي پې نه مړېږي. سلام علیکم سلام. پیسو باندې څوک نه مړېږي. بس دومره یې چې د انسان کاروبار روانې زیاتې نه یې پکارې. نو اوس دې ویل مالداره سړي څه واده کوم اوس ویل خو مزاق کوم ظالم زویه هغه خو هسې مزاق کوم تاسو خندومه. ښه مننه. او د ستاسو د خوشحالۍ دپاره راشم مزاق وکم ګپ ولګوم یو نیم خبره داسې وکم چې تاسو وخاندئ. صحیح الله دې خیر وکړي غواړې بس موږ په خپله دې شي له راځو همدې خندا له راځو خوشحالۍ له راځو بس که خوشحاله په ډېرو پیسو باندې څه کوي مال په ډېرو پیسو سړی څه کوي بس دونه پیسې وي چې انسان پکې بې عزت نشي بس خپل د عزت خیال دې کوي. شاباسي بس اوس تاسې نه هم غریبه شوي اوس ما څه واده وکړم لکه مطلب دې چې اوس د غریب هلک ته مخه وکړله یعنې غاړه دې کېښودله. ته به اخري ما ته په خپله وایې غم مه کوه خو زما داسې هلک خوښ دی چې بس خالي اخلاق یې ښه وي انسانیت پکې وي. نو ما کې د څه کمی دی د الله بنده ما څه په ټوله ورځې کټ کې خاص دی تخفي کار نه کوي که نه په خپو باندې څه یې وږی خو کونټۍ به لګوم کاله پوه شوې زه په خپو نه که نه مونږ د نینا زړه نه ماتو ظالمه زه خو نه غواړم چې نینا د نه خفه شي. نینا مړې نینا خو هسې نه هغه غرب مات ګوډی دی پوه شوې چې هر څه څنګ ته واچو هغې باندې مې ډېر زړه خفه کېږي نه غواړم چې هغه خفه شي او د هغې زړه مات کړم. زه جاړم یاره ته دلته جاړې مه او ناستې مې پته شته چې چل د باندې شوی تو بیا را ډېره خوشحاله اوسئ او که کومه خبره مې ډېره مننه بخښنه غواړم او که څوک ملګري خفه شوي یا مې د چا زړه ازار کړي نو بخښنه کوئ راته. آباد اوسئ تاسو خوشحاله یئ مننه ښه شپه ولرئ.